دا په چین کې د خرې له غوښې جوړ برګر او سینډویچ دی. په حیرانتیا سره چین کې د خرې یا خره غوښه دومره قیمتي او ځانګړې غوښه ده چې ډېرو درنو او عزتمندو مېلمنو ته په مېلمستیاوو کې پخوي. چینایان باور لري چې د خرې غوښه خوندوره، قوي او د بدن لپاره ګټوره ده. له همدې امله چین له پاکستان سره د خرو په پیرلو کې لوی قراردادونه لري چې نږدې هر کال له پاکستانه 200,000 خرې چین ته صادریږي. یوازې دا نه بلکې سپي، ماران، لړمان، نږدې هر هغه ژوندی شی خوري چې موږ یې حتی د نوم اخیستل هم نه غواړو. خو اوس ولې چینایان دا ډول د حرامو حیواناتو غوښه خوري؟ په اصل کې د دې ډېر لاملونه دي، خو تر ټولو لوی لامل دا دی چې په کال 1949 کې د چین په تاریخ کې اوږدې لوږې، جګړې او قحطۍ تېرې شوې چې خلکو د بقا او د ځان ژغورلو لپاره هر هغه څه خوړل چې به په مخه ورتلل. ځکه په دې کلونو کې د سختو او غلطو حکومتي پریکړو ترڅنګ سیلابونو، وچکالیو او خرابو موسمونو د چین زراعتي حاصلات خورا کمې کچې ته راټیټ کړل. په حیرانتیا سره دومره لوږه له 1949 کال څخه تر 1960 کال پورې رامنځته شوه چې په همدې 2 کلونو کې شاوخوا 45 میلیونه چینایان له قحطۍ مړه شول. له همدې لوږې او د قحطۍ له امله چینایان اړ شول چې له مجبورۍ د هر حیوان غوښې وخوري. بیا په قرار دا خوراکونه د تجربې او ذایقې برخه وګرځېده. خو نن ورځ چین چې د نړۍ دوهم لوی اقتصادي هیواد بلل کېږي، هماغه حیواني خوراکونه لکه د خرې غوښه، مار یا نور سیمه ییز حیوانات پکې په عامه توګه په رستورانتونو کې د رسمي خوراکونو په توګه وړاندې کېږي.